السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم مشاهدينا الكرام؟ بخير. أتمنى من الله أن تكونوا بالصحة والسلامة. سوف نتحدث اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى الحوار بين شخصين في اللغة العربية الفصحى. كيف نتكلم وكيف يسأل عن بعضهما في عدة الأمور. ډیرو درنو قدرمنو هیوادوالو ستړي مشئ په خیر راغلئ. نننۍ ورځ مو محاورې ته ځانګړې کړې ده. په دغه محاوره کې به د دوه کسانو ترمنځ محاوره وي چې دغه دوه کسان نه یو بل نه په څو کارونو کې یا په څو امورو کې د یو بل نه څه کوي، پوښتنې کوي. نو راځئ چې دغه محاوره پیل کړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. کیف حالک؟ ته څنګه یې؟ بل جواب ورکوي چې انا بخیر. وکیف انت؟ زه ښه یم. ته څنګه یې؟ بل جواب ورکوي چې انا کذلک بخیر. الحمدلله، زه هم ښه یم. د الله جل جلاله فضل ده. من این جئت؟ پوښتنه ترې دا کوي د کوم ځای څخه راغلی؟ دا جواب ورکوي جئت من افغانستان. زه د افغانستان څخه راغلم. بیا پوښتنه کوي چې متى جئت؟ څه وخت راغلی؟ دا جواب ورکوي چې جئت قبل الاسبوعین. زه 2 هفتې مخکې راغلم. هل تعلمت اللغة العربية؟ آیا تا عربي ژبه زده کړې؟ نعم. دا بل جواب ورکوي چې نعم قلیلا، هو ډیر لږ. دا ته پوښتنه کوي چې کم عمرک؟ ته څو کلن یې؟ دا جواب ورکوي چې عمري 20 سنه. زما عمر چې ده 20 کاله ده، 20 کلن یم. بیا ته دا پوښتنه کوي چې لماذا اتیت الی هنا؟ ته ولې دلته راغلی؟ دا جواب ورکوي چې اتیت یا جئت لکی ادرس فی جامعة الازهر. زه د دې لپاره راغلم تر څو په جامعة الازهر د ازهر شریف پوهنتون کې درس ولولم. دا جواب ورکوي چې حسنا، ډیره ښه. دا ته پوښتنه کوي چې من این انت؟ ته د کوم ځای څخه یې؟ دا جواب ورکوي چې انا من السعودیه. زه د سعودي څخه یم. دا ته بیا پوښتنه کوي چې لماذا جئت الى مصر؟ ته ولې مصر ته راغلی؟ دا جواب ورکوي چې جئت كذلك لكي ادرس في الازهر الشريف. جواب ورکوي زه هم د دې لپاره راغلم د سعودي څخه تر څو په الازهر شریف کې د الازهر شریف په پوهنتون کې درس ولولم. دا جواب ورکوي چې حسنا بارک الله فیک. ډیره ښه، الله جل جلاله برکتونه دې پتا وي. بیا دا ته پوښتنه کوي این اخوک؟ ستا ورور چیرته دی؟ دا جواب ورکوي اخي فی بلد افغانستان. زما ورور زما په هیواد افغانستان کې ده. دا ته پوښتنه کوي چې ماذا یعمل هناک؟ هغه په افغانستان کې څه کار کوي؟ دا جواب ورکوي چې هو یعمل فی الصیدلیه. هغه په دواخانه کې کار کوي. دا ته پوښتنه کوي هل هو طبیب؟ آیا هغه ډاکټر ده؟ دا جواب ورکوي چې لا، هو رجل عامل. هغه یو کارکوونکی ده. بیا دا ته پوښتنه کوي چې این اخوک؟ ستا ورور چیرته ده؟ دا جواب ورکوي چې اخي فی السعودیه. زما ورور په سعودي کې ده. دا ته پوښتنه کوي چې ماذا یعمل هناک؟ هلته څه کار کوي؟ هغه جواب ورکوي هو كذلك عامل
في المستشفى الحكومية، هو كذلك يعمل في المستشفى الحكومية. هغه هم په یو غټه صحتنامه کې کار کوي. درنو قدرمنو هیوادوالو، دا و زموږ د نن ورځې محاوره. هیله ده چې ستاسو خوښه شوې وي او ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا مو په پاک او مهربان الله سپارم. پاک الله مو